امرالله صالح ټول ټاکنیز ټکټونه به په نوي حکومت کې د جمهوریت تر چتر لاندې قرار ولري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني تیر ماښام د ویډیو کنفرانس له لارې د هیواد یو شمېر والیانو سره د سولې پروسې پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. ارګ خبرپاڼې کې ویلي چې په دغه ویډیو کنفرانس کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې عمومي رئیس عبدالمتین بیګ هم حضور پکې درلود. په پیل کې د جمهوري ریاست منتخب لومړی مرستیال امرالله صالح د ټاکنو پروسې د پای ته رسېدو په اړه وویل چې ټاکنې پای ته رسېدلې دي او دولت جوړونکی ټیم یې ګټونکی. دغه ټیم په هیواد کې د ملي یووالي د پیاوړتیا او پایداره سولې د تامین په لیدلوري سره دغه بهیر ته داخل شوي او ټول ټاکنیز ټکټونه به نوي حکومت د جمهوریت تر چتر لاندې قرار ولري. ارګ د افغانانو ګډ کور دی. هغه زیاته کړې موږ ارګ د ټولو افغانانو په ګډ کور بدل کړی. هغه دروازه چې مخکې یوازې د سیاسي نخبګانو پر مخ پرانیستې وه اوس د کلي ګذر ناحیې ولسوالۍ او ټولو ولایتونو خلکو ته پرانیستې ده. د جمهوري ریاست منتخب لومړی مرستیال وویل موږ د الهي اوامرو مطابق سوله له شعار څخه په عمل او له کوچنیو بحثونو څخه مو پر ملي او بین المللي بحث بدله کړه. د والیانو مننه وکړه. امرالله صالح څرګنده کړه زموږ والیان په ځانګړي ډول د پروان، کاپیسا، بدخشان، تخار، بغلان، کابل، هرات، بامیان، دایکنډي او فاریاب والیانو د ټاکنو په بهیر کې د دښمن دسیسې او فتنې شنډې او د اساسي قانون تر چتر او د بېطرفۍ په ساتلو ولسواکۍ ته زمینه برابره کړه. له جمهوریت دفاع د جمهوري ریاست منتخب لومړی مرستیال و زموږ مذاکره کوونکي پلای به په تخصصي او اهله خبره وي خو خلک ملي شورا او لویه جرګه به د سولې تصمیمونه نیسي. هغه زیاته کړې ده نن به د افغانستان رهبران او ملي سیاسي شخصیتونو سره راټول شي او له جمهوریت څخه به دفاع وکړي. ارګ وایي دې کنفرانس کې جمهور رئیس غني په خپلو خبرو کې وویل چې موږ د افغانستان ټول مسایل په تدبیر سره حلوو. زموږ دریځ د اساسي قانون، جمهوریت، ملي حاکمیت او په افغانستان کې د خلکو عزت دریځ دی. دایمي دوست نه لرو. هغه زیاته کړې ده د افغانستان بهرنی سیاست روښانه دی. افغانستان دایمي دوست او دشمن نه لري، یوازې دایمي ګټې لري. جمهور رئیس په سیمه کې راغلیو بدلونونو ته په کتو وویل موږ هیڅ چا ته د دې اجازه نه ورکوو چې هیواد مو خپل ستراتیژیک عمیق وګرځوي. افغانستان پخوانی نه دی. جمهور رئیس غني څرګنده کړه د افغانستان د تیرو 5 کلونو پخوانی افغانستان نه دی. د سولې بحث یو ملي بحث دی او موږ په ګډه تلپاتې سولې ته د رسېدو هڅې کوو. د هیواد جمهور رئیس د دې په بیانولو سره چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی وویل له نړۍ سره زموږ اړیکې ډېرې مهمې دي او بین المللي ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو زموږ ټول تړونونه او قراردادونه پر ځای دي. ولسمشر زیاته کړه په 2014 کال کې د لسګونو زرو بین المللي ځواکونو وتلو سره فکر کېده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ساتنې لازم ظرفیت او وړتیا نه لري. خو دغه ځواکونو په عمل کې ثابته کړه چې نه یوازې لازمه وړتیا لري بلکې نن 94 سلنه عملیات رهبري کوي. هغه وویل د ناټو سازمان دفاع وزیران په وروستۍ ناستې کې ټینګار وشو چې افغان امنیتي او دفاعي قواوې هېڅکله نه هېروي او د دوی بشپړ ملاتړ کوي. شرطونه تغییروو. جمهور رئیس غني څرګنده کړې چې طالبان سره چې هر هوکړه لاسلیک کیږي مشروط دی او له طالبان سره چې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته ځو شرطونه لرو. هغه زیاته کړه که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغییر ومومي. د هیواد جمهور رئیس وویل کله چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانول کابو 15,000 سرتیري زیات کړل. په داسې حال کې چې زه یو کال مخکې په افغانستان کې د دغو ځواکونو د کمولو غوښتونکی وم. اوربند نه لرو. ولسمشر څرګنده کړه چې افغان دولت د داعش او نورو ډلو تروریستي ډلو سره هیڅ راز اوربند نه لري او طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي او د پاکستان سره اړیکې تروریستي ډلو خپلو امن پټنځایونو او جرمي اقتصاد په اړه خلکو ته توضیحات ورکړي. پر سولې اجماع هغه وویل موږ هېڅکله د سولې پروسې په نوي پړاو کې د دې اجازه نه ورکوو چې د سولې بهیر قومي، سمتي او ډلیز شي ځکه سوله ملي پروسه ده او ټول افغان ولس پرې اجماع لري. جمهور رئیس غني ښه حکومتولي د دولت مهم لومړیتوب وباله او ویل چې د ملي وثیقې په توګه د هیواد اساسي قانون موږ ته د نظام چوکاټ تعریف کړی او د اساسي قانون پر بنسټ موږ او تاسو د هیواد خادمان یو. ښاغلي وویل خلکو ته له بېلابېلو اقشارو سره مشوره زموږ لپاره یو اصل دی او موږ د مونیخ له سفر وروسته په بېلابېلو ملکي او نظامي برخو سره د سولې په اړه د مشورو لړۍ ترسره کړه. د سولې په ټینګښت کې علماء کرام، ښځې او ځوانان اساسي رول لري. جمهور رئیس غني د خپلو خبرو په پای کې وویل موږ د بین المللي ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو سره د ګډو ګټو پر بنسټ ښې اړیکې لرو. باید یاد شي چې امرالله صالح د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال دی چې په تیرو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او ټاکل شوې وه چې تېره پنجشنبه د لوړې مراسم ترسره شي. خو د ارګ وویل چې له کورنۍ او داخلي صلاح او مشورو وروسته یې پرېکړه وکړه چې د لوړې دا مراسم وځنډوي. ډېره مننه چې ویډیو ما سره تر پای وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چې